اسلامي امارت د زده کړو او تحصیل لپاره هر ډول شرایط برابر کړي دي. زموږ هیله دا ده چې افغان ځوانان د خپل زده کړو او تحصیل له لارې د هېواد اړتیاوې پوره کړي. دا د خوشحالۍ خبره ده چې نن د افغانستان په پوهنتونونو کې تحصیلي نظام داسې عیار شوی دی چې فارغ ځوانان په دیني او عصري علومو دواړو آگاه او سنبال. په تیرو 40 کالو کې د افغانستان ښوونیز او تحصیلي نظام د وخت د اشغالګرو او یا قدرتمندو هیوادونو تر اغیز لاندې و، خو نن الحمدلله چې اسلامي امارت د یو سوچه اسلامي او افغاني تحصیلي سیستم درلودونکی داسې تحصیلي نظام چې د هیڅ یرغلګر او اسلام ضد کړی او تر اغیز لاندې نه وي، یو خپلواک او اسلامي تعلیم او تحصیلي سیستم چې د اسلام له اساساتو او د دینی او د ټولنې له روح او روان سره مطابقت ولري، چې د اسلام له اساساتو او د ټولنې له روح او روان سره مطابقت ولري. زموږ ښوونیز او تحصیلي بنسټونه د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا، رفاه او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره روښانه اهداف لري. له همدې امله له فارغ شویو ځوانانو د هېواد د ابادۍ، د اسلام او خلکو د خدمت لپاره ډېر امیدونه شتون لري.